د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس دغه ولایت د دیني عالمانو او خلکو په مسؤلیتونو رڼا واچوله او دغه راز د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله پیغام هم ولوست. د دې پیغام په ځینو برخو کې ویل شوي چې افغانستان د هیواد د ټولو اتباعو ګډ کور دی او هر څوک باید د ملي یووالي پر بنسټ د افغانستان د اسلامي امارت تر بیرغ لاندې باعزته ژوند ته دوام ورکړي. افغانهای ما سالهای زیاد در مخالفتها و جنگهای سپری کرده‌اند. اکنون الحمدلله فرصت خوب وحدت و اتفاق را الله متعال نصیب ما کرده است. بیایید ای مسلمانان از این فرصت استفاده بهتر کنیم، وحدت و اتفاق خود را که راز موفقیت و عزت ما می شود بیشتر تحکیم و یقینی سازیم. ورته مهال د بلخ والی د افغانستان او په ځانګړې توګه د بلخ ولایت اوسیدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وویله او د دې ولایت د خلکو د امنیت د تامین لپاره له هر اړخیزه چمتووالي څخه یادونه وکړه. نوموړي همدارنګه له عامو خلکو هم وغوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د هغوی تر څنګ ودرېږي تر څو په ټولنه کې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي او ډاډمن امنیت رامنځته شي. ځکه چې وحدت و اتفاق یې یووالی یې بیا به موږ تاسو کامیاب یو، بیا به دا نظام بقا پیدا کوي، بیا به دا نظام استحکام پیدا کوي. بل محترمو دا د حکومت دا ذمواري ده خو دا و ټولو مسؤلینو ته دا بالخصوص امنیتي مسؤلین دا وایي چې و تخریب و هېڅ چاته اجازه نه ورکوو. نوموړي دغه راز ډاډ ورکړ چې دوی مسؤلیت لري څو د ستونزو د حل او د ټولنیزو ننګونو د له منځه وړلو لپاره شپه او ورځ کار وکړي او زیاته کړه چې که له مسؤلینو څخه په خپلو دندو کې ناغېړي کیږي نو هیوادوال کولی شي چې اړوندو ادارو ته شکایت وکړي او دې برخه کې د بلخ د علماو شورا تل هڅه کړې څو د خلکو پر وړاندې د ټولنیزو ننګونو مخنیوی وکړي. که په هر اداره کې د هر چا مشکل و ټوله ولس ته دا وایم، ټولو مزاریانو شاعرانو ته دا وایم که هر چا مشکل ځنډېدی یا د چا رسېدګي نه کېده مې په هره برخه کې په کوم ادارې ته نس وسپړی و علما شورا ته خو اسانه ورکړلی و هغه ته ورځئ دا خپل مشکل ورته وړاندې کوئ، هغه دستې موږ سره شریکوي، هغه د خپلو ادارو سره شریکوي، که نه و بیا د محترم مشرتابه مقام ته رسوي ستاسو مشکلات. باید ویل شي چې د اختر د لمانځه له ادا کولو او د خطبې ویلو وروسته خلکو له یو بل سره اختر مبارکي وکړه او له یاد جومات څخه جوپه جوپه د خپلو کورونو پر لور روان شول.